علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو، ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. پښتو ډېره مشهوره سندرغاړې نغمه وفات شوه. دوستانو، نغمه څنګه وفات شوه او په کوم ځای کې وفات شوه؟ دوستانو، که تاسو چېرې د مکمل معلومات نه ځان خبرول غواړئ نو دا ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې تاسو خبر شي چې آیا د پښتو ډیره مشهوره سندرغاړي ما په څه وجه وفات شوه او کوم ځای کې وفات شوه. او دوستانو، د هغې د وفات نه بعد د هغه خاوند څه خبره وکړه. نو دوستانو، راځئ چې په دې ویډیو کې وګورو. دوستانو، ویډیو کتونه مخکې که تاسو زمونږ په دې چینل کې نوي وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي. سره په خوا کې د ټالۍ نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو، ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. پښتو مشهوره سندرغاړې نغمه د ګاډي په اکسیډنټ کې وفات شوه. دوستانو، نغمه د ګاډي په اکسیډنټ کې وفات شوه او دوستانو دا ویل کېږي چې نغمه پروګرام ته تللې وه او په واپسۍ کې په مردان کې اکسیډنټ وکړو چې په هغې کې ډېره زیاته زخمی شوې وه او زخمی حالت کې بیا مردان کمپلیکس هسپتال ته وړه. خو دوستانو، د هغې حالت ډېر زیات خراب شوی و او بیا دا ظاهره شوه او دا خبر راغلو چې دوستانو نغمه د دې دنیا نه لاړه او هغې دنیا ته لاړه، یعنی وفات شوله. دوستانو، د هغې د وفات نه بعد چې د هغې خاوند چې کوم یو منګلو او د کورمې سره تعلق لرلو، دوستانو هغې ډېر د افسوس او د غم اظهار کړی دی او په خپل هغه کې دا خبره کړې ده چې نغمې زما سره ډېر ښایسته ژوند تېر کړی و او زه ډېر زیاته خفه یم چې زما ښځه نغمه د دې دنیا نه لاړه. دوستانو، که موږ سوچ وکړو نغمې د پښتو ډېر زیات خدمت کړی او پښتانه ورنه ډېر زیات خوشحاله وو او دوستانو ګانې به یې ویلې. دوستانو، امید لرم چې تاسو به د ما خبر باندې خبر شوي وئ. دوستانو، که چېرې تاسو زموږ دا چینل نه سبسکرایب کړئ نو د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې کوم تازه معلومات راځي چې هغه تاسو ته د ټولو نه مخکې در رسي.